سلامونه او مینه مې ومنئ درنو زړه ته رانږدې ملګرو یارانو دوستانو اکمل کمال یم او تاسو د خیال نړۍ چکر او هنر خپرونه ګورئ. خیوې ته روانه سو په خیوه کې بیا بوډیالۍ ته روانه سو راسره اوسئ ویډیو تر پایه وګورئ او دا به هم راته ووایي چې تاسو د کوم ځای نه زموږ دا ویډیو ګورئ. لاره به درې نور ته تلې او دا لاره داسې تلې مخ په کونړه. ملګرو دا د خیوې بازار اخري سر ده نو دغه عمومي سړک چې ده دا د کونړ جلال آباد سړک ده او دغه لاره بیا دلته تاوه شوې مخ په بوډیالۍ. موږ مخ په بوډیالۍ روانه سو راسره اوسئ ویډیو تر پایه وګورئ. نو ملګرو دا چې دا د نارنجو باغ ده ښه په بوډیالۍ کې نو بهترینه باغ بدایي زه چې څونه فکر کوم ځکه مونږ بوډیالۍ کې ډېر وکتل راوکتل داسې یو باغ هم پیدا نه کړ خو دا یو بهترینه باغ ده ته وګورئ تاسو چې همدا اوس هم څومره نارنجان دې کې دي سخت زیات نارنجان پکې دي نو دا په بوډیالۍ کې یو بهترینه باغ د نارنجانو ده ښه او که چا هم نارنجان پکار نو کمنټ کې مونږ ته ووایئ مونږ به ورته راوړو د بوډیالۍ نه. دا نو کردونه دي چې هر کور ته ننوځو همداسې ماشاءالله ښه ډک دي که نه دا په بوډیالۍ کې نو یو بهترینه باغ ده نارنجانو ده نو دا هر کور ته چې ننوځي همداسې ډک ده لکه دا ونه چې ښکاري تاسو ته چې دغسې ډکه دا نارنجان دي ښه مالټې نه دي ملګرو چې بیا ونه وایي چې مالټې دي غرمه ما سره کې ابا داسې غرمو کړی دلته راسن کې یو بابا ولاړه د دې بابا نه پوښتنه وکړو بابا دا څه شي باغ ده دا د نارنجانو باغ نارنجانو باغ ده دلته نارنجان ډېر دي که نه مالټې خو دلته نشته که نه دغه ګل کریم کوم باغ کې ده ښه ډېر ښه ډېر ښه دا نارنجانو باغ د ملګرو ښه دا نارنجان
رانه ونه کړي. درنو زړه ته رانږدې ملګرو یارانو دوستانو دا به د ښار نه نیولې تر خیوې پورې او د خیوې نه نیولې تر بوډیالۍ پورې زموږ خپرونه تر بلې خپرونې د الله په امان. که چېرته غواړئ چې تاسو په بوډیالۍ کې دغه شربت نه خوند واخلئ نو کوشش وکړئ یو ځلي حتمن ورته راشئ. ډېر خوندور شربت دی. تر بیا